چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمه بوزا جنتون لمه بوزا د خزان خزم ژوندونه بهرون لمه بوزا بهرون لمه بوزا چې په عشق دې الماء المستعمل او هر چوب مستعمل دی نو لا يجوز استعماله فی طهارت الاحداث جائز نه د استعمال داغه په پاکوالی د بیو د سو ور مستعمل او بر صورت وای درې قسم او بسړې مستعملای کله یو سړې داسې کوي چې د او د شتا او د سشتا خوده اسی د مخلاص دی اخوالی د پارا د اندامونه وینځي نو دغه صرف چې یخواله مقصد ده یخواله مقصد ده او دا او په یو لوخي کې جمع شوي نو دا مستعمل وبنري پدې قبل شی وینځي نو په پاکي او په پليتيږي نه او به مستعمل دو طریقو سره ګرځي یو دا چې ستا او دس شتا خو ته دوباره او دس کې نیت ته د ثواب دی نو دغه او چې تا کمه او دس کې ولګولې دا مستعمل وبشي دا که په یو لوخي کې راجم شي نو دا پاکی دی خو بل شي نه پاکي دا پاکی دی خو بل شي نه پاکي کدي کې تا نه سو غرزي د نو په پليتيږي نه خو یو پلیت شی په پاکیږي دارنګي تبي او دسه او د بيو د سید ازاله او د لریکول په نیت او دس کې نو دا او بم مستعمل شي نو دې کې دا در ذکر کوي و اما الماء المستعمل هر چوب مستعمل دي چې یو ځل استعمال شي نو لا يجوز استعماله نروا کیږي استعمال د دغه وبو فی طهارت الاحداث په پاک والی د بیو د سو کې په دغه وبو کو دوباره سو کو دس کین نو د سنکی والمستعمل او مستعمل وب کل ما هر غوبدی ازیل به چې لری کړه شوی پاغه باندې حدثن بیو دسی په لری کړه شوی لکه بیا او دسوي او تا د او دس بنیت وانی او دس کړي نو دغه وب مستعمل شي او استعمل یا مستعمل شوی وی فل بدن په بدن کې علی وجه القربتی په طریقې د ثواب باندې او دس تشتا او د پاس بل او دس کې مقصد د ثواب دی واغې کې دا خبره ده چې یو دستیو کو پاغې د سنې کمل لا سکړی نه دي نور پسې بل او دس خو بس کار دی وخت برباده او بو برباده لازم بني بیا خو بس یو سړی دی او دس کوي چې غنه فارغي نو بل او دس کوي دا چې تا او دس کو ذکر دیو کو تلاوت دیو کل نفلونه دیو کل بیا د بل مزوخ راغ تا او دس کې هوته یې او دس مشتا او دس می درونم نه دی او د ثواب په نیت باندې او دس او که سړی او دس کړي او اس قسم عمل په نه کړو دی دوباره او دس کړي دا خو سودای دی وسوسو واله دی خو خپل وخت ضایع کوي او بضایع کوي نو دا چې په کوم او دس دی عبادتونه وکړ خو بیا نوې کې د ثواب په نیت باندې بیا ګورئ سره واما الماء المستعمل هر چوب مستعمل دی نو لا يجوز استعماله نروا کیږي استعمال داغه فی طهارت الاحداث پاک والی د بیو د سوکی والمستعمل و مستعمل کل ما هر غوبدی ازیل به چې لری کړي شوی پاغه باندې حدثن بیو دسی تبي او دسه او دا او دس په نیت باندې دی او دسو کو دغه وب کې یو شي کې جمع شي او لوخي کې نو دا پاکی دی خو بل شي نه پاکای او ګره مستعمل ترغیب پوری ګرځي
چې بس د بدن نه جدا شي کنه نو بس دا مستعمل شي لوخي لیا رسیدلی یا نه دی رسیدلی او استعمل فی البدن یا مستعمل شي په بدن کې علی وجه القربتی په طریقې د ثواب باندې او دست اشتا او د ثواب په نیت باندې دوباره او دس کې هر هغه سرمن دو بیغه چې رنگ کړي شي فقد طهرا نو دا پاک شوا نو پاکی ور یو خو هغه زناور دی چې هغه دی په شری طریقې سره ذبح کو نو دا هغه سرمن بغیر درنګېدو نه پاکړه کاغه اوچا دا او کلوند دا او کرنګ دی ورکړې کنه دی ورکړې مسپکی کاغه نه دې سره جوړ کل او هغه کې او به استعمالې نو هغه پاک دی ځکه د ذبح د کول سرا چې کلا هغه وینه لاړه نو دا نور باقی اندامونه حلال شو دې کې در لاغه خیزنه وخت یو شی مردار شي ګډ مردار شو میخه مردار شو نو دا غي دا رطوبت علنواله چې کله سرمنی کی وی د استعمال جایز نه دی دغه سرمن کده مردار ساروینه چارويستا او د رنگ کا اوچه کا پس طریقې سره اوچه کا او د دین غلنواله او رطوبت لاړو نو بس دا پاک شو داسې کې یو زناور غوخه خړې نشي مثال په تور باندې خرونه دي او داغه سرمن اوچکړې شو رطوبت تدری شي نو شرعن دا پاک شو کداغه سرمن نه سوک مشک جوړي کداغه نه مصله جوړي نو باغی باندې مسکولو کې څه فرق نشته وکل احاب هرغ سرمن دوبغا چې کله رنگ کړي شي فقد طهرا نو دا پاک شي وجازت الصلاه علیه او جائز به موز بیا په دغه سرمن باندې والوضوء منه او دس کول لدینا کده دغه سرمن نه چا په خوا مشکونه اوسم مشکونه وی مشک جوړ کړي هغه کې وبدي نو دا سرمن اگر کدی یو مردار شي د خدا سرمنو چشوي او د رنگ ور کړي رنگ نه مراد دي کسی دي چې دا غي نه رطوبت او لنواله درشي نو او دس د دینه جایز ده الا جلد الخنزير مگر پوست کې د خنزیر دا پرنګ او اچولم پاکي کیدا والآدمی او د بنی آدم خنزیر نجس العين ده او بنی آدم ته الله شرافت ورکړي د بنی آدم سرمن په اس طریقه روانه دي داغه استعمال وشعر المیتتی ویخت د مردار شي یو شی مردار شوه یو ګډ مردار شو او چا داغه نه ویخت کټکل اغه نزان لس جوړی نو ویخت نه پلیتی یا مثال په تور بل یو زناور دی او هغه مردار دی مرشوي دی نو داغي ویخت کټ کی نو استعمال جایز دی وشعر المیتتی ویخت د مردار وعظمها وډو کی د دی طاهرانی